احمد هلال او احمد عمران هغه دوه ځوانان چې پرون د یو ظالم او قاتل طرفه په ډیره بېرحمۍ سره په چاقوګانو باندې ووهل شول د دیوان بیګي په ساحه کې. متاسفانه چې مشر زوی مې احمد هلال ژوند د لاسه ورکړ د همدغه هغه چاقو د ضربونه. مجرم د صحنې نه تښتېدلی و او د امارت اسلامي د مجاهدینو نه ډېر منندوی یم چې هغوی په وخت باندې اجراات وکړل او مجرم یې په ډېر کم وخت کې ونیوله. دا د ما د تمه توقع نه ډېره لوړه خبره وه. ما هېڅ داسې فکر نه کولو چې دومره زر به دا قاتل نیول کېږي، خو الحمدلله زه په د امارت اسلامي په مجاهدینو ویاړم او ما ته یې دومره خوشحالي راکړې ده چې د ما د زوی د شهادت داسې شو لکه چې بیخي دغه شهید شوی نه وي. تر دې اندازې